آیت الکرسی پا آیت الکرسی کی 50 کلمات تی، کلمه ٹکی لکا لفظ چوائی 50 او پا دی کی چی کم حروف تی، حروف حرف ٹکی لکا الف با تا ثا دیتا حرف کلمات آغا کلمات توی چی دا دیرو ٹکونو جوڑا شیوی لکا اللہ، الحی، القیوم، دا یو کلمه دا او حرف اخو واضح دی ٹکی تا نو پا دی کی پا آیت الکرسی کی یوسل اتیا حروف تی خدامی ولی دیر پارا ولی می ذکر کرو دامی دیر پارا تا ذکر کرو چی یو بلا فائدر تم ذکر کرو اغدا چی تا یو پر آیت الکرسی ہوئے کنا چی یو پر تا آیت الکرسی ہوئے نو تا تا اتل سو نیکی ملاوی کی یو پر چی تا آیت الکرسی والولی اتل سو ولی اتل سو یو حرف بانی لست او حروف طول دی یوسل اتیا یوسل اتیا ضرب لس نو جواب روتو چی اتل سوا 1800 اتل سوا دومر اللہ رب العزت تعالی پا دی باندی اجر در کئی دی کی جملی نہیں دی جملی لکا مستقل آیت خطول یو دے خودن بکی جملی دی کی لس جملی دی لکا اللہ لا الہ الا ہو دا یو جملہ دا الحی القیوم دا بلد لا تأخذه سنة ولا نوم دا دريما له ما في السماوات وما في الأرض دا سلورما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن دا بين زمان يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دا شفاقما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء دا ومن وسع كرسيه السماوات والأرض دا أتمل ولا يؤوده حفظهما دا نهمل وهو العلي العظيم دا لسا منگا خود تیو گرزو بایسو منگو دا یو آیت تے نوری پوئے نہیں دی کہ دن سو جملی دی مستقل لس جملی دی خیاو خبرت ذکر کم گرے آیت الکرسی اچھت آیت تے عظیم الشان آیت تے اگر پیو ذکم دا ندی را گلی چی دا وہ پتاویز کی لیکی پتاویزوں میں پارا نہیں ہم خلق اکثر تاویز کی لیکے لئی تاویز کی یا کل پیدی سے مسئلہ سرائشی نو ایدا ما تا ورد ویلے شوے دے چی تو مثال کی 1 لاکھ پیرایت الکرسی لولی تب 50,000 پیرایت الکرسی ہوئے تب 2,000 پیرایت الکرسی ہوئے دیسی سنیشتی دا خبری جی سوکم کی دا بے دلیل خبری جی دی که اولنی خبره آیت الکرسی کی شروع دسنه کی یاد دیتا اس سے کہنا نا اولی کسی دی آیت الکرسی دریتا سولا اولنی جملہ صدا اللہ لا الہ الا ہو دیسی ویل بکاری دے جواب اللہ لا الہ الا ہو نشتی لائق دا بندگی سوا دا اللہ نا شروع دا توحیدنا نشتی لائق دا بندگی سوا دا اللہ لیکن منچی کلمہ ویو لا الہ الا اللہ دقا دلتا لا الہ الا اللہ نشتی دا عبادت حقدار مگر یو اللہ دلتا وی اللہ لا الہ الا ہو اللہ اغزاد چی نشتی دا عبادت حقدار مگر دقا اللہ دا دی گوڑا دا ترجمہ غلط رجی سوک دا ہوئی چی نشتی معبود مگر اللہ ولی ذکر چی خلقو خو معبودان جوڑ کری دی کنا تب لازم دی سوے نشتی دا عبادت لائق یا بعض دیس ترجمہ کئی وی نشتی معبود پا حق باندے دام سیدہ نشتی معبود پا حق باندے مگر یو اللہ مانا دا چشتی نور معبودان دا اللہ نالاو خو آگا باطل دی کاغا کانی دی کاغا ونی دی کاغا بزرگان دی کاغا بوتان دی کاغا قبرون دی دا ہر سچی سوکم بندگی کئی آگا باطل معبود دی
او هم په دې صورت کې عفوا په دې آیت کې د دې خبرې وضاحت شته چې ولې صرف الله د دې حقدار دی بل څوک نه دی. الله لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشتی د عبادت حقدار مگر دغه الله دی. اوس ګوره ما تاسو چې دې کې هغه وضاحت په خپله دننه پروت دی که سوچ دې پکې وکړو. هغه څنګه؟ الحي القیوم، الحي القیوم، الحي همیشه ژوندی دی، القیوم نظام چلوونکی دی. دې نه مخکې چې الحي او القیوم وضاحت وکړو، زه ستاسو نه دا سوال کوم، یو سړی دا ووایي چې ته ماته دا وایي چې د الله نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک نشته، زه ورته وایم دا خو زه وایم. نو ولې دا پلانې چې دی او پلانې بوت چې دی او پلانې پیر چې دی او پلانې بزرګ چې دی او ګټه او ونه او دا او دغه، سوال د هغه نه دا وکړه ستا په دې معبودانو کې کم یو داسې دی چې همیشه ژوندی دی؟ راته ویې الحي، الله لایق د دې دی چې بندګي دې د هغه وشي. ولې؟ ژوندی دی، همیشه ژوندی دی، همیشه. ما ته دې څوک په دې مخلوقاتو کې داسې وښیي چې هغه همیشه ژوندی. زه دویم القیوم، القیوم القائم برزق ما خلق وحفظه، لنډه معنی دی نظام چلی. څه مطلب دی؟ قائم دی، لګیا دی، ذمواري اخیستې ده د خپل مخلوق د رزق، د هغوی د ساتنې، د هغوی د تربیت، د هغوی د ژوند، د هغوی د هر څه، د ټول نظام الله چلی. الله ژوندی دی. ژوند هغه داسې ژوند نه دی لکه څنګه چې د انسانانو دی. اوس ګوره ژوند ګوره د مخلوق هم دی، ژوند د الله فرق دی. ژوند د مخلوق هغه عارضي دی، ژوند د مخلوق پای کې ډېرې مسلې دي. ژوند د الله کمال والا ژوند دی، ژوند د الله همیشه ژوند دی. همیشه ژوند دا د الله رب العزت خاص صفت دی. او زه تا ته دا نه ویم چې یاره ناروا دي، ته به داسې نه وایې چې د مخلوق دپاره دا دي. تا ته دا نه ویم چې ناروا دي. ولې درته ویم چې ناروا دي؟ ځکه چې کېدی نه شي. لکه څوک دا وایي چې یاره د یو مخلوق دپاره، د یو بابا دپاره، د یو نبي دپاره، د فرشتې دپاره دا صفت دی چې دا همیشه ژوندي دي، نو هر سړی به ورته دا وایي چې دا کمقل لیونی دی. همیشه ژوندی ذات صرف یو الله دی. دا قبرونو ته چې چغې وایي، دا باباګانو درګاهونو دربارونو ته، دوی نه دا سوال پکار دی چې آخر تاسو څه مجبوره کړې چې مخلوق ته رامدد شي او چغې وهئ او پرېم ښود هغه ذات چې هغه همیشه ژوندی دی. الحي الذي له الحیات الدائمه، همیشه ژوندی دی، هغه همیشه پاتې دی، نه ترې مخکې څوک شته نه ترې وروسته څوک شته، نه ترې مخکې څوک شته نه ترې وروسته، داسې ژوند دی د الله. دا زمونږ دا کوم ژوند چې دی داسې ژوند دی، عارضي ژوند دی. خو دا درته ووایم ګوره او زمونږ سره دا ښایي، زمونږ سره دا ژوند ښایي، د الله سره دغه ژوند ښایي. یو سړی ما ته وایي چې نه ولې که اوس که د انسانان همیشه ژوندي وي خبره نه، د مرګ هم ګوره د الله رب العزت رحم دی. دا مرګ نه، دا هم د الله رحم دی. څنګه مرګ رحم دی؟ سړی شپېتو ته اویا ته اتیاو ته ورسي، بعض مشران موږ لیدلي، د هغوی هغه بیماریانې، د هغوی هغه فریادونه، د هغوی هغه تکلیفونه، داسې مشران پکې شته چې بیا ورله څوک توجه نه ورکوي. هر سړی لګیا دی د خپلې ښځې او بچو سره، کیدای شي په عذابوي یې، کیدای شي کله مسخرې پورې کوي، دی نه پوهېږي، دی کمقل دی، دی موږ تنګوي. اوس سوچ وکړئ چې موږ همیشه ژوندي وی، زموږ به څه حال وی؟ په دې نقطه ورسېدی. نو دا مرګ هم څه دی؟ دا نعمت دی، دا د الله رحم دی. کیدای شي بعض مانه خفه شي په زړه کې چې موږ وایو چې ته پاتې شو او ته راته وایي چې مرګ
دا نعمت او دا نعمت دی. او ته وګوره هغه مشرانو ته چې هغه د عمر هغه لوی برخې ته رسېدلي دي او هغه په عذاب دي، تنګ شوي دي. نو دا له اتیاو کې او په 90 کالو کې او سلې کزا په سلو کې دا حال دی. یو سړی همیشه بله او دا شته منډې زمونږ کافي نه دي. دا 80 اویا کاله زمونږ سرمنې وځي، زمونږ بیخ بنیاد ووتو دا منډې دی او منډې دی او منډې دی او منډې، رزق کته او رزق بره او مسله کته او مسله بره او بچي دیسې او ښځه دیسې او مور پلار دیسې او کیلی دیسې او کور دیسې. دا چې موږ ټول عمر ژوندي وي. دې نقطې ته ستاسو سوچ نه ګوره، د الله په هر څه کې رحم او کرم، د الله په هر فیصله کې حکمت دی، په دې کې هم حکمت دی. هغه مختصر ژوند کې دې مسلو موږ پوزې در راوستي چې همیشه شي سړی هغه به څه حال. الله هغه ذات او د الله سره ښایي. ولې ورسره ښایي؟ هغه نظام چلی، القیوم دی. هغه څوک چې د دنیا نظام چلی او د دنیا د هغه مخلوق دی، هغه سره دا ښایي چې هغه دې مړ شي. نشي کېدی نشي. نو الحی القیوم، القیوم معنی موږ خو لنډه ترجمه دا کوو چې نظام چلوونکی. عربی کې د دې معنی دا القائم برزق ما خلق او القائم بنفسه، هغه ذات چې د خپل ځان په باره کې چاته ضرورت نه لري. یو معنی دا الله چاته ضرورت نه لري، هغه غنی دی، هغه بے پروا دی، هغه بیزاره دی. او دغه شان هغه ذات چې هغه زمونږ د ژوند نظام، د دنیا نظام د دې چلوونکی هغه الله دی. نو دا دویمه خبره شوه. که څوک دا وایي چې یاره د الله نه علاوه هم معبود شته، نو موږ دا وایو چې ته ماته په دې مخلوقاتو کې یو داسې وښایه چې د هغه سره دا ټول نظام د هغه په لاس کې یو. نه دا پلانې بزرګ چې دی، بزرګ که په دې بزرګ باندې بیماری راځي دی به منع کړي. نه د په لاس کې څه شو؟ د رب په لاس کې خدا هم دی چې بیماری راولي او لرې یې کړي. ځکه خو موږ وایو چې هغه لایق دی. خو ته چې دا فلانې او علانې یادوې او بوت او ګټه او ونه څوک یادوي، نو موږ هغه ته دا وایو چې دا صفت په دې کې کوم ځای کې دی. یو فایده درته منځ کې ذکر کوم. ګوره امام ترمذي دا حدیث راوړی، موږ بالاذکارو په درسونو کې تفسیري خبره هم کړې. انس بن مالک رضی الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر، کله چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې څه سخت رااله، قال وی به یا حي یا قیوم برحمتك استغیث. اے حی اے قیوم ذاته ستا په رحمت سره زه ستا نه مرسته غواړم. دا به رسول صلی الله علیه وسلم په سخته کې وي. یاد به شي ده که نه ګران دی؟ څه دی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کله د باندې هم سخته راشي دا ذکر ورب الکعب، داسې ورته الله دا سختې اسانې دي که نه چې ته به ورته حیران شي. دا ذکر به ژبه ساته، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه